ځه بس د تونل چې دی د مارپیچي یا سپایرل جوړ شوی دی سپیرال د دوی ورته سپیرال وایي موږ په انګلیسي کې سپایرل ورته وایي لکه مارپیچه غوندې یا سپرینګ غوندې داسې تاو شوی دی په بل پسې پورته کېږي کره او دغه ته رسېږي 1.1 کیلومتر دی 1.1 کیلومتر د دی دغه دی په لاس یې ایستلی و پخوا او دا یوه ډېر پخوا په لاس ایستلی دی ګودامونه لري ځایونه لري نو ښه زحمت یې ایستلی دی دا وګورئ تاسو ته به معلومیږي نه پوهېږم چې څونه دغه کولی شي حدس وهلی شي د دې څخه درېدلی نه شو پکښې کې چې په درېدلو یې در وښیم ځکه چې موټران دي نو بیا سړی په عذابېږي خو وینې ایستي چې ډېر زحمت یې ایستلی دی د په یو غره کې ایستلی دی د غره سر ته یې ځان رسولی دی خو په داسې په دغه باندې یې ځان ایستلی دی سپایرل دوره دورې خوړی د موږ اوس ویني داسې دورک خورو لکه سړی چې سره راګرځي څومره زحمتونه یې پکښې کې ایستلی دي دلته هر شی ورته جوړ کړي ډیپوګانې ورته جوړ کړي دي د استراحتګاوې ورته جوړ کړي دي نور شیان دي چې دلته ضرورتونه شیان دي په دې بغلو کې سوري ورته ورکړي دی نو دا دروازې دي تاسې وینئ هر شی خوندي ځایونه د بم ماتوم څخه ورته جوړ کړي د هر شي لپاره د بمو څخه د بم څخه څنګه خوندي وساتل شي او د جګړې څخه څنګه خوندي وساتل شي خلک څنګه پکښې کې وساتل شي دا وینې دا دي دلته مجسمې هم پکښې کې دا ایښي دي دا تاریخچاوي شیان دا اوس دلته وینئ چې ښه داسې د پلونه معلومېږي وینې داسې دغه دی دا ډېر ښایسته ځای دی ښایسته مقصد دا چې سړی فکر وکړي مغزه ورته په کار واچوي چې څونه زحمت ایستل شوی دی او دا ډېر پخوا ایستلی دی په لاس یې ایستلی دی ماشینکاري هم پکې ډېره نه ده شوې شاید هېڅ نه یې پکې ښکې شوی یا لږ شوي په ډېره خوارۍ باندې ایستلی دی فکر وکړي چې هغه وختونو کې دا ډېر تازه تخنیک نه و یا نوی تخنیک تخنیک نه و هم دوی دغه کار کړی دی دا تونلونه یې ایستلي داسې یو تونل دی چې زه فکر کوم چې شاوخوا نږدې منطقو کې هېڅ جوړه نه لري دا رقم تونل مستقیم تونلونه لا ښه دي مستقیم یو لږ څه کاږي خو دا بیخي سپایرل پایه په پایه باندې غیر داسې سوری کړی چې لوړ ختلی دی اوس نو دې کې تاسې فکر وکړئ چې هر دغه یې دغسې جوړه کړې ده چې څنګه یو د بل د پاسه وخېږي لوړ او ځان د غره سر ته وخېږي زه ویډیو در سره شریکوم خاص په دې خاطر چې هم ستاسو دپاره تفریح سي چې وینئ دا وینه دلته دغه ورکړی د پیادار دپاره چې راوځي دې بغل ته یو ګړی کې استراحت کوي یا ضرورت لري دغه کېږي ویډیو یې خاص په دې خاطر در سره شریکوم چې تاسو د نورو ملکونو د خلکو زحمتکشیان هم وګورئ او داسې فکرونه کړئ چې دا ملکونه په ساده دعاو باندې آباد شوي دي یا په سرزوري آباد شوي دي دا ملکونه ټول زحمت یې ایستلی دی وګورئ چې موږ عین د غره سر ته راوختلو او دا دونه لوړ شولو موږ اوس چې شاید بیخي نو د غره په څوکه کې خو دلته نږدې د غر بل نه وینم چې تر موږ لوړ دي بیخي موږ هغه څوکې ته رارسېدلي یو دغه د یو دلته خلک راغلي دي د تفریح دپاره لوړې پارک دی خلک راځي د چکر دپاره د غره په سر باندې دلته پارک ورته جوړ کړی دی چې دغه ټوله تونل چې وویسه بیا چې راسې بیا د غره په سر باندې پارک دی د موټرانو پارکینګ دی پارک خو لا نه پارکینګ دی او دا پارکینګ کې بیا هغه دی نو د سهولت شیان یو تشنابونه او شامیانې هم جوړ کړي دي خلک دلې راځي درېږي د هغه دي موټران دي خلک ځي چکر یې ویل مخته روان دي دا وینئ دلته د ماشومانو سره راغلي دي بس دغسې میده دغه دي نو تاسو ته ښه ورځ غواړم تاسې په خدای دې وکړئ چې دا ویډیو مو خوښه شوې او د وطن د ابادۍ دپاره له ستوني پورته کړئ تعهد وکړئ د خپل وطن همداسې اباد کړئ چې پردو ته احتیاج نه وي نور ستاسو د الله منس په مخه مو شه